السلام علیکم. یو مرګري کمنټ کړل چې ډاکټر صاحب د سپینېدو دپاره ګلوټامکس 500 ام جی ګولۍ چې دي دا څنګه دي؟ نو ګلوټامکس کې چې دی نو ګلوتاتایون دي 500 ام جی. دا زیاتره مرګري چې دی نو دلته کې راشي وایي موږ له سپینېدو دپاره ګولۍ راکړئ سیده. نو زیاتره مرګرو کلر چې دی دا تورې نو هغوی چې سپین شوی سیده. نو دا په سپینېدو کې کار کوي سیده. دا ګلوتاتایون چې دی نو په لیور کې جوړیږي او دا چې دی نو یو ښه انټي اکسیډنټ دی سیده. انټي اکسیډنټ هغې ته وایي چې مطلب دا دی چې په میلانین پروډکشن چې دی که نه هغه کموي. میلانین چې دی دا ریسپانسیبل دی مطلب دی زمونږ دا کلر چې دی تورۍ سیده نو هغه د هغې خلاف کار کوي. نو ښه شی دی سیده د سپینېدو دپاره. په دې کې چې دی 3 فارم اویلیبل دي. یو چې دی نو په صابون فارم کې هم راځي، په کریم فارم کې هم راځي او انجکټیبل کې هم راځي، په انجکشنو کې هم راځي سیده او په ګولو کې هم راځي. نو دغه صابون او کریم چې دین دا تاسو استعمالولی شئ، دا سیف دي او ګولۍ چې دي د ساده پورې سیف دي، خو انجکټیبل چې دي د هغې ساید افیکټ کیدی شي. نو دا تاسو راواخلئ انشاءالله فایده به درکړي. ګلوټامکس په نوم باندې پاکستان کې اویلیبل دی او دلته کې به زه منشن کوم د سعودي عرب کې او ګلف کنټریز کې چې دی په نورو نومونو باندې اویلیبل دي. دا تاسو راغستی شئ سیده. د دې خوراک داسې دی چې روزانه چې تاسو د شپې روټۍ وخورئ، ښه خبر دی چې د هغې نه 1 غنټه یا 2 غنټې پس وخورئ. د دې ابزارپشن چې دی په هغې ټایم کې ډېر ښه کېږي صحیح ده. او بل دا خبره دا چې دی نو د 3 میاشتو نه واله د 6 میاشتو پورې استعمالول غواړي نو دا چې دی نو ریزلټ ښه ورکوي. بل دا خبره د دې ساید افیکټ کیدی شي ومیټینګ، نازیا، د جی آی ډسټربنس کوي صحیح ده، یا ډایریا لګوي مطلب دستونه لګوي. خو ماینر نو خیر د خوړی شي، خو ډېر زیات نو بیا چې دی نشئ خوړی صحیح ده. د دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېشنۍ تاسو موږ ته میسج کولی شئ. مننه. السلام علیکم.